د غزني امنیه قومندانۍ له لوري د ولسوالیو امنیه قومندانیو او امنیتي حوزو ته د شکایتونو د ثبت صندوقونه نصب شول. یاد صندوقونه د غزني په 18 ولسوالیو او 6 امنیتي حوزو کې د شکایتونو د ثبت په موخه نصب شوي، څو د دغه ولایت اوسیدونکي وکولی شي خپل معقول شکایتونه له همدې لارې مسؤلینو ته ورسوي. مسؤلین وایي د دغه اقدام موخه د غزني ولایت د اوسیدونکو شکایتونه اوریدل او د هغوی ستونزو ته رسیدنه ده. ترتیب صندوق شکایت از طرف مدیر صاحب دعوت ارشاد ترتیب شده است، خاص به خاطر سهولت و رسیدگی به شکایات مردم در وقت اسرع و به موقع خوب. به خاطر این صندوق شکایت ترتیب شده است. این صندوق شکایت که است در تمام حوزه ها و ولسوالی ها در شهرها توزیع میشه. کسی که شکایت داشته باشه انشالله اولاد شکایت مدلل و شکایت صحیح، شکایت واقعی باشه انشالله اولاد باز در این صندوق شکایتش، شهرتش، اسمش، شماره تلفنش، همه چیز نوشته میکنه. در این صندوق انشالله می اندازه آنن فانن انشالله منصوبین مربوطه خود این هم صندوق انشالله صندوق باز میکنه، شکایتایشان به شکایتایشان رسیدگی میشه. خواست خداوند باشه. ورته مهال د غزني اوسیدونکي هم د امنیه قومندانۍ دغه اقدام ستایي او زیاتوي چې له دې لارې کولی شي خپل شکایتونه له مسؤلینو سره شریک کړي. دغه کوم شنو صندوقونه د شکایت اوسې د امنیه قومندانۍ لخوا دلته نصب شوي دي د مسجد له مخې، دغه کولی شي د خلکو 80-90% مشکلات حل کړي او دا د ولس غږ تر دولته پورې رسوي. هغه کوم مشکلات یا کوم شیان چې وي هغه تر دولت تر غوږونو پورې رسوي او دا صندوقونه کولی شي د خلکو دپاره هوساینه او د دولت لپاره سترګې ووسي. او بل د ځانګړنه یا ښه والی په دې کې ده چې د هر چا هویت پټ ساتل کېږي. دا خو د خلکو دپاره ډېر هوساینې دغه ده چې کوم صندوقونه د شکایتو دپاره نصب کړي د خلکو انشاءالله 80-90% مشکلات ورحل کوي. کوم خلک چې له چا څخه کوم شکایت له حکومت څخه یا له خلکو څخه کوم شکایت لري او کولی شي دلته خپل شکایت وړاندې کړي او شکایت یې خپل ځای ته ورسوي. مسؤلین تل له خلکو غواړي چې د قانون د ښه تطبیق او امنیت په برخه کې له امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي.